لسما فارد أدري مركوده نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا أنهم لا يعجزون إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة إلى آخره صدق الله مولانا العظيم. فتیر آیاتونو مبارکو کې الله پاک د بدر واقعا بیان کړ. تقریبا د بدر واقعا هغه تکمیل ته ورسېده، پوره شوه. په دې آیاتونو مبارکو کې الله پاک دا خبره ثابتوي د بدر په میدان کې کوم کفار چې هغه مرداران شو، بعضې کفار د بدر د میدان نه وتښتېدل، بعضې کفار داسې وو چې هغه د بدر میدان ته هغوی برخه وانخیستل او شرکت یې ونه کړ. نو الله پاک دا خبره ثابتوي دا کوم کفار چې د جنگ د بدر نه هغه تښتېدلي دي، هغه کافران کوم کافران چې هغو د بدر په میدان کې برخه اخیستې نه ده، هغوی دا ګمان نه کوي چې ولا موږ به وتښتېږو او د الله د عذاب نه به بچ او موږ به الله پاک عاجز کړو، الله پاک به قدرت ونه لري چې موږ ونیسي. الله تعالی فرمایي کافران دي دا ګمان نه کوي، بلکې نه کله چې الله په اراده د خلکو د هلاکت او د خلکو د مرګو کې هغه وخت کې به الله پاک د خلک څخه ذلیل او خوار د دینه ما سوا هر هغه کس ته هم هر هغه کافر ته هم د خبره کې عبرت او نشانه ده. کوم خلک چې الله پاک په خلک په مصیبت باندې اخته کی بیا د اخره د مصیبت نه خلاص، الله تعالی فرمایي د اخره دا ګمان کوي چې موږ د مصیبت نه خلاصو، بس نور موږ باندې د چا وس نسته، د چا قدرت نسته، موږ بیا څوک نیولی نشي. بلکې نه الله پاک قادر مطلق ده، هر وخت چې وغواړي الله پاک د څه کولی شي نیولی شي. د رکوع مبارک د اول آیات مطلب دا ده چې کوم کافران چې د جنگ بدر نه تښتېدلي دي یا کوم کسانو چې برخه نه ده اخیستې چې مکې مشرکان دي یا له دې نه ما سوا یهود د مدینې دي، الله تعالی فرمایي دا خلک د فکر نه کوي چې موږ به د الله د عذاب نه وتښتېږو او الله پاک به عاجز کو د خپل انتقام نه او د خپل عذاب اخیستلو نه. په دوم آیات کې الله پاک دا خبره ثابتوي چې مؤمنانو د کفارو دپاره خپل ځان تیار کړي، واعد لهم ما استطعتم من قوه. الله تعالی فرمایي د کفارو دپاره لکه څنګه چې جهاد فرض ده، جهاد کول ضرور دي، په جهاد کې د دین او د اسلام دفاع ده. الله تعالی فرمایي تاسو د کفارو دپاره تیاری وکړئ. دا تیاری چې کله کېږي، تیاری چې یو هغه تیاری کوم چې د رسول پاک علیه السلام زمانه کې و چې په هغه وخت کې د اسونو ساتنه وه، د اسونو پالنه وه. الله پاک به د اسونو ذکر هم وکړي. د اسونو نه ما سوا چونکې د هر وخت سره خپل مناسب اسلحې وي، خپل مناسب طاقتونه وي، لهذا الله پاک په دغه ځای کې ذکر د قوت کړی، واعد لهم ما استطعتم من قوه. الله تعالی فرمایي کفارو دپاره تاسې طاقت څه کوي وروره، د خپل د وس مناسب د خپل طاقت مناسب تاسې د هغوی دپاره طاقت څه کوي تیار کوي. علما کرام فرمایي د پیغمبر اسلام زمانه کې زغره وه، په هغه زمانه کې اسونه و، توره وه او ډالو، دا شیانو. له دې نه ما سوا په هر زمانه کې بیا دا شیان بدلېدل را بدلېدل. یو وخت کې وروره ټوپک ته خبر راورسېد، تمانچې ته خبر راورسېدله، اوس خبره د ټوپک او تمانچې نه مخکې شوه او خبره چاته ټانګونو ته لاړه، ټانګونو نه خبره لاړه، اوس بمونو ته ایټم بم ته او د شیانو ته ورسېدله. الله پاک حکومتونه اسلامي حکومتونه په دې باندې مکلف کړي دي چې تاسو د کفارو د مقابلې دپاره خپل طاقت تیار کړئ، طاقت تیار کړئ. خو څومره چې ستاسې وس کېږي، ستاسو د وس په اندازه باندې طاقت ورته تیار کړئ. داسې نه فرمایي الله پاک څومره طاقت چې کفار لري موږ تیار کړئ، داسې نه وایي، بلکې څومره چې ستاسې وس کېږي موږ طاقت د کفارو دپاره څه کې تیار کړئ. اشاره دې خبره ته کېږي چې اشنا جهاد هغه وخت کې داسې نه ده چې کله چې مسلمانان د کفارو په مقابل کې د هغې برابر اسلحه نه لري جنګ به نه کوي، جهاد به نه کوي، داسې نه ده. بلکې نه انسان په خپل وس باندې څه ده وروره پل ده، څومره چې ورته تیارولی سي موږ وکړه. که ستاسې فکر کړی په افغانستان کله چې اول جهاد شروع شو خلکو ډانګي چاپ سره اخیستل، وروره ټانک پسې ډانګي رااخیستل، دا په هغه وخت کې مطلب د خلکو دغه طاقت دغه وسو. بیا وروسته طاقت د چا پیدا سو، د ماشینې پیدا سو.
بیا وروسته د توپونو طاقت پیدا سه فکر ورسېده چا به دا فکر کو که چېرته خبره د برابري وای نو باید چې د روسیانو په خلاف باندې جنګ جهاد نه وای شوی ځکه هغوی سره تیاره وه هغوی سره ټانګونه وو هغوی سره بمونه هر شی وو مسلمانانو سره یو شی نه وو کله چې د امریکایانو په خلاف باندې جهاد شروع سه امریکایانو سره کوم شی نه وو او د هغوی په خلاف باندې چا پاڅون کړی هغوی سره څه شی وو یو شی ورسره نه وو لیکن الله پاک داسې نه وه چې تاسې د کفارو په برابري باندې تیاری وکړي بیا جهاد وکړي نه څومره چې ستاسې وس کېږي د خپل وس په اندازه باندې د کفارو په مقابل کې خپل طاقت عیار کړي برابر یې کړي وروسته الله پاک به دا خبره ثابته کړي الله پاک دې نه وروسته دا خبره به ثابته کړي که چېرې دغه کفار غواړي تاسې سره صلح کول غواړي تاسې هم ورسره صلح وکړي کفار تاسې سره صلح کول غواړي تاسې هم صلح ورسره وکړي په دې شرط سره چې دا صلح د مسلمانانو په چا تاوان باندې نه وي که داسې یو صلح وه داسې شرطونه کفارو لګول چې دا شرطونه او دا صلح د مسلمانانو په ضرر باندې وه بیا مسلمانان مکلف نه دي په دې خبره باندې چې کفارو سره څه وکړي صلح وکړي له هغه نه ماسوا کله چې مسلمانانو طاقت او قوت زیات او د کفارو مقابله کولی شوی نو مسلمانان به د کفارو مطالبه د صلح نه کوي مسله دا ده مؤمنان به هر د کفارو د صلح ته میلان کوي او هغه وخت کې به صلح ورسره کوي کله چې مسلمانان په دې باندې پوه شي چې موږ د کفارو د جنګ توان نه لرو قدرت نه لرو په صلح کې زموږ خیر ده نو بیا د صلح وکړي او که صلح کې خیر نه وي د جهاد مخه د نه نیسي ځکه دا جهاد د دعوت اخري برخه ده الله پاک د رسول پاک علیه السلام امتیان مکلف کړي په دې خبره چې تاسو کفارو دعوت دین ورکړي د دین دعوت چې کله ورکوي نو اول به په جو باندې دعوت کیږي بیا نه وروسته به خبره اوږدېږي تر دې پورې خبره چاته ورسېږي جهاد ته ورسېږي که چېرته مسلمانان یو دم سره د دې نه چې قدرت جهاد لري قدرت مقابله لري او د کفارو سره جنګبندي اعلان کړي او صلح وکړي دا خو یو قسم د جهاد مخنیوی ده دا خو یو قسم د دین او د دفاع او د جهاد مخنیوی ده په دې خاطر باندې الله په حکم کړی ستاسې د کفارو سره څه وکړي چېرته کفار د صلح ته میلان کو او صلح یې غوښتله نو څه وکړي تاسې صلح ورسره وکړي له دې نه وروسته به الله پاک دا خبره ثابته کړي الله تعالی فرمایي چې د الله پاک که چېرته دا خلکو نه ته یېرېدلی چې دا خلک به ما سره خیانت وکړي ما سره به خیانت وکړي د خیانت پروا مه ساته الله پاک ستا مددګار ده او الله پاک مؤمنان دې ته چمتو کړي چې تا سره مدد کوي د خلکو پروا مه ساته وروسته به دا خبره الله پاک وکړي چې ای پیغمبر علیه السلام ستا الله پاک په قدرتونو کې یا د الله پاک په کړو کې یو کړه دا چې الله پاک ستا په وجه باندې دا ټول کفار سره څه کړه متحد کړي مدینه منوره کې دوه قومونو اوس او خزرج دوی په خپل مابین کې په سونو په کلونو باندې دشمنیان لرودلې او په سونو قتلونه دی یو بل سره کړي او کله چې رسول پاک علیه السلام مبارک مهاجر سچاته مدینه منوره ته دغه د مدینه انصار د اوس او خزرج دغه مشرکان دا ټول سره ورونوس ټول دشمنیان سره څکړي ورور سره ختم کړي نو الله پاک فرمایي دا الله پاک د مددونو څخه یو مدد ده چې الله پاک د کفار دغه د مدینه منورې استوګون کې خلک چې خپل مابین کې یو بل سره څو مخالفو دغه ټول الله پاک څکړه ټول متحد او متفق کړه او ستا نصرت لپاره او ستا د مدد لپاره د خلک ټول عیار او برابر شو نو چې برابر شو رسول پاک علیه السلام ته فرمایي الله پاک چې ای پیغمبر السلام کته دا ټول دنیا په دې خلکو مصرف کړي وای د خلکو په ژوند کې به مینه نه راوستلې خدا د الله پاک مدد چې الله پاک ستا په وجه باندې چلو ک دا ټول کفار سره متحد کړه متفق کړه او په تا باندې ایمان راوړ د ایمان خوندان سو او په خپل مابین کې داخله سره ورونو شو دا د الله پاک سور رحم مدد بنا به هر تقدیر په دې آیتونو مبارکو کې به الله پاک رسول پاک علیه السلام مبارک ته بعض توصیه د چاو کې د صلح وکي او لغنه ما سوا د هغه د جنگ بدر اخیری واقعات چې الله تعالی په دې آیتونو مبارکو کې بیانوي الله پاک فرمای ولا يحسبن الذين كفروا ګمان دې کې هغه کسان چې کافران دي سبقوا چې دی بو تختیږي دا الله د فیصلې نه دا الله د کلونه به وتختیږي دا ګمان دې نه کې
ولا يحسبن الذين ګماندنه کې هغه کسان کفرو چې کافران دي سبقو چې دوی به وتښتېږي د الله پاک د ارادې نه یا د الله د عذاب نه ولې انهم دوی لا يعجزون نشي عجز کولی الله پاک له انهم دوی لا يعجزون نشي عجز کولی چاله الله پاک لره هر کله چې الله اراده وکړي د مخلوق د ضرر یا چاته د عذاب ورکولو بیا هیڅ شی معنی د الله د ارادې نه نشته نو چې هر کله نشته نو خلک دا ګمان کوي چې ولا الله ما ونه نیسي الله په هر وخت کې نیولی شي بیا وروسته الله تعالی فرمایي واعد لهم تیار کړي د کفارو دپاره ما استطعتم څومره چې ستاسې وس کېږي واعد لهم تاسې تیار کړي کفارو دپاره ما استطعتم څومره چې ستاسو وس کېږي د خپل وس په اندازه باندې تاسې د کفارو د مقابلې دپاره طاقت څه کوي وروره برابر کوي عیار کوي د هر زمانې خپل طاقت ته شاید چې د دې زمانې څخه وروسته زموږ د قرن نه وروسته نور اسلحه داسې پیدا شي چې هغه زموږ په ذهن کې بیخي د چا په ذهن کې به هم نه راځي په هغه وخت کې خلک به په دې باندې مکلف اسلامي حکومتونه چې د کفارو په خلاف باندې به څه کوي وروره هماغه طاقت به برابري او جوړوي او د کفارو مقابلې دپاره به ځان تیاروي واعدو تاسې تیار کړئ لهم کفارو دپاره ما استطعتم څومره چې ستاسې وس کېږي من قوت د طاقت څخه من قوت د طاقت څخه چونکې دا طاقت عام ده د هر زمانې خپل طاقت تاسې هغه تیار کړي بل د رسول پاک علیه السلام د زمانې د وخت طاقت ذکر کوي ومن رباط الخیل د تړلو د اسونو څخه ومن رباط الخیل او د تړلو د چا څخه اسونو څخه معنا اسونه تیار کړي اسونه برابر کړي اسونه جوړ کړي ترهبونا تاسیروي بابه په دې قوت باندې طاقت باندې عدو الله دشمنان د الله وعدوکم او دشمنان ستاسې ترهبونا تاسې بیروي به په دغه طاقت باندې په تړلو د اسونو باندې عدو الله دشمنان د الله وعدوکم دشمنان ستاسې واخرین څلور کسان تاسې ویروي من دونهم چې پرته له دوی نه دي یو خو د مدینې منورې یهودیانو یو د مدینی منافقانو یو د مکی مشرکانو په دې حالت کې د پیغمبر اسلام سره په جګړه کې الله تعالی فرمایله دینه پرته نور کفار تر قیامت پورې څومره چې کفار دي الله تعالی مؤمنان ته فرمایي ستاسو طاقت جوړ کړي چې دا کفار په هغې باندې څه کوي ویروي اوس په دې زمانه کې د مسلمان سره طاقت نشته ما سوا د فدایانو نه به دا فدایانو نه پرته بل یو طاقت هم نشته دا خلکو د امریکایانو ملاګانې ورماتې کړلې فکر ورسېده ملاګانې ورمات نور مسلمان سره څه طاقت ده یو سړي سره 3 ګزه لخته ده او تا په سر باندې وهي او تا سره خالي 2 فوټه لاس ده دا لاس به خیال ته رسیږي نو هغه ټس او ټس کله په یو څپ مخ ده او کله په بل مخ ده وهي ټکی دی تا سره به وسته د نسیغه تستالاس ورسیږي فکر ورسېده بل چاره نه ما سیواله دي نه دغه شی د خلکو د پاره له مناسب څو کارو چې د خلکو سره یو کوي د خلکو نه لار ورکه کړه او د خلکو ملافي ماته کړه فکر هم ورسېده الله پاک فرمایي ترهبونا چې تاسې روي به په دې باندې عدو الله دشمنان د الله وعدوکم دشمنان ستاسې واخرین څلور کفار ویروي من دونهم چې پرته له دوی نه دي واخرین نور کفار ویروي من دونهم چې پرته له دوی نه دي لا تعلمونهم تاسې علم نه لري په هغوی باندې لا تعلمونهم تاسې علم نه لري په هغوی باندې تر قیامت ورځې پورې به کفار راځي مؤمنان به لګي خپل طاقت به برابري جوړوي به او د هغوی دپاره به څه کوي وروره ځان تیاروي الله یعلمهم الله علم د په دوی باندې الله یعلمهم الله علم د په دوی باندې له دې نه ما سوا په جهاد کې مالي نفقې ته ضرورت پیښیږي چې خلک مال مصرف کړي نو الله تعالی فرمایي مال هم مصرف وي په جهاد کې صدقات خو ډېر زیات او مصرف خو ډېر زیاته خو بهترینه صدقه هغه صدقه ده کومه صدقه چې د الله په لار کې ولګېږي مراد الله د لارې څخه څه د اول نمبر کې جهاد ده بیا وروسته وروره حج بیا وروسته په طلب د علم کې خلک وتلي او مال مصرفوي دا بهترینه صدقه چې له دینه لوړه صدقه بیا بله صدقه نشته دا هم صدقه چې د ماجرو ته مطلب ورجې پخې کپي خو دا هم صدقه ده خو هغه صدقه بیا ځان ته صدقه ده چې مطلب څنګه چې ورو د جهاد کې ولګېږي یا د الله د دین په لار کې ولګېږي دغه صدقې لوړې صدقې دي وما تنفقوا هغه چې تاسې خرج کوئ من شیئا د یو شي څخه معنه د یو مال څخه فی سبیل الله د الله په لار کې
وما تنفقوا هغه چې تاسو خرج کوئ من شيء یو شي څخه فی سبیل الله په لار د الله کې یوفى الیکم د هغې عوض به پوره تاسو ته درکول کېږي یوفى الیکم د هغې عوض به پوره تاسو ته درکول کېږي وانتم لا تظلمون تاسو سره به ظلم نشي کېدلی ظلم دا معنا کله چې تاسو نفقه وکړئ مال مصرف کړئ عوض تاسو ته میلاو نشي دا رقم کار به تاسو سره نه کېږي بلکې نه ستاسو د مال به څو چند سره په څو لکونو چند سره به الله پاک تاسو ته د خپل د نفقې څه درکړي ورو عوض به درکړي وان جنحوا اقدوا راکته شو دا کفار للسلم لپاره د صلح وان جنحوا کدا کفار راکته شو للسلم لپاره د صلح فجنح لها تصلح وکا لها د کفار سره فجنح تم کش لها صلح لره فجنح لها تم کش لها چاله صلح لره د سنه وای چې صلح پیغام د کفارو ته ولېږه مسلمانان به اس وخت د صلح پیغام کفارو ته نه لېږي او کله چې په دې پوه شي چې د مسلمان لپاره ضرر ده په نه صلح کولو کې په جنگ کې تاوان ده بیا کولای شي چې کفارو ته صلح وړاندیز وکړي لاغه نه ما سوا مؤمنان به د صلح وړاندیز کفارو ته نه کوي که چېرته کفارو د صلح دپاره میلان وکړه او صلح ته راکته شو او مؤمنانو په صلح کې ګټه وه نو مؤمنان بیا څه وکړي صلح وکړي ولې ډېر کله کفار د صلح نه غلطه استفاده کوي هغه ځانونه تیاري قوتونه برابري بیا د کفارو په مسلمانانو په خلاف باندې هغوی بیا صرفه نه کوي نو ځکه الله تعالی فرمایي وان جنحوا کدوی راکته شو لسلم صلح لره فجنح لها ته هم ورکته شه لها چا لره صلح لره کله چې صلح وشوه بیا داسې مه وایه چې دا خلک به په صلح باندې وپا وکړي او که ونه کړي زړه ته دا وسوسې مه اچوه زړه ته دا وسوسې بیا مه اچوه وتوکل علی الله اعتماد کوه په الله پاک باندې وتوکل علی الله اعتماد کوه په الله باندې انه الله پاک هو السمیع اوریدونکی ده العلیم وعلیم ده الله اوریدونکی ده او علیم ده وان یریدوا که اراده ولري کفار ان یخدعوک چې تا سره دوکه وکړي وان یریدوا که دوی اراده لري ان یخدعوک چې دا کفار تا سره دوکه وکړي په دې صلح کې تا سره دوکه وکړي نو یې پیغمبر سلام ته یریږه مه پروا مه ساته ولې فإن حسبك الله يقينا كافي ده تعالى الله پاک فإن حسبك الله يقينا كافي ده تعالى الله پاک الله تعالی کافی ده کله چې د آیات مبارک نازل سره لدین رستو کفارو چیرته رسول پاک علیه السلام سره خیانت نه کړ قدرت د خیانت نه پیدا کړی چې پیغمبر اسلام سره څو کی خیانت وکړي ځکه الله پاک کو فرمایل کدی تاسو سره اراده د خیانت لري الله تعالی کافی ده دوی د خیانتونو پروا مساته هو الذي الله پاک هغه ذات ايدک چې قوي کړي تعالی را بنصري په خپل مدد باندې هو الذي الله پاک هغه ذات ايدک چې قوي کړي د تعالی را بنصره په خپل مدد باندې وبالمؤمنین او په مؤمنانو قوي کړي وبالمؤمنین په مؤمنانو قوي کړي داسې مؤمنان چې دا غوی د خپل تنینه د رسول پاک علیه السلام تنه سل چند او زر چند او یو لک چند څه ګڼله وروره هغه عزیز او ګرانه ګڼله او خپل بدنونه د رسول پاک علیه السلام تنې د بچاو دپاره سپر کول تقریبا دغه دوه جنګونو کې شکست راغلی ده یو د احد په جنګ کې یو د حنین په جنګ کې او په دې دواړو جنګونو کې صحابه کرام سي تقریبا ګڼ صحابه کرام چې کله شکست وخوړل څه هغوی د پیغمبر اسلام گیر شاپیر داسې ولاړ او په هغوی به ګزارت رسول پاک علیه السلام بچ کاوه تر دې پورې په یو کس باندې اویا اتیا د تورو ګزارونه او د غشو ګزارونه په هغوی باندې راغلي دي او لاس پې رسا مخکې کاوه لاس پې کټ کېده خو پیغمبر اسلام د ګزار نه څه کوه بچ کاوه دومره د رسول پاک علیه السلام سره د خلکو څه مینه وه او دومره محبت نو الله پاک قوي کړی په خپل مدد باندې و بالمؤمنین د مؤمنانو باندې تعالی تعالی قوي کړی رسول پاک علیه السلام ته الله پاک فرمایي د الله دومره احسان په تا باندې ده ته چې کله مدینې ته راغلی اوس و خزرج دا دواړه مشرکانو قبیلې وې په خپل مابین کې په سوونو کاله دشمنیانو لرودلې د یو بل نه په سوونه زرګونو خلک سره مړه کړي و کله چې پیغمبر اسلام لاړ دا دواړه ډلې مؤمنان شو او په خپل مابین کې سره ورونه شو دا د رسول پاک علیه السلام یو معجزه وه
والف الله من واچولا بین قلوبهم ما بین د زړونو د مؤمنانو کې والف الله من واچولا بین قلوبهم ما بین د زړونو د چا کې مؤمنانو کې څومره مینه واچولا کله کوم خلص مهاجر راته مهاجر خو یو کس راته پلار او بچی به کافرانو یو سړی به مسلمان سره غرب ول مدینه منوره ته براغی کله به راغی دا مهاجر به راواخست یو انصار ته به حوالک صدا ورور استا ورور هغه بل زما دی ورور باندې بالکل خوشاله مرحبا به ورته ولې په خپل کور کې په خپل ازمکه په خپل جایداد کې به ځان سره شریک به خپل کور کې به سره وسده کله چې دی مهاجر شاته کورنۍ راغله د خزر پیدا سونه د بچی را پیدا سو کله چې کورنۍ را پیدا شو پیغمبر اسلام مبارک ولګي د مهاجر د چانه جدا ک د انصار نه جدا ک ځکه خپل کور پیدا خپل ژوندۍ پیدا شو دا څه کوروتی جلا کتره ده دا د رسول پاک علیه السلام د پاک مینه د پاک تربیه برکت چې دا تمیز نو چې دا مهاجر ده او د انصار ده او د فلان ده د بستان ده دومره د خلک پیغمبر اسلام باندې میان شو دا د رسول پاک علیه السلام معجزه و چې صحابه کرام په ژوند کې دومره مینه او محبت را فالف على من واچولا بین قلوبهم ما بین زړونو د مؤمنانو کې لو انفقت کتا مصرف کړی وای ما ټول هغه څه فل ارض چې پزمکه کې دي جميعا ټول لو انفقت کتا مصرف کړی وای ما ټول هغه څه فل ارض چې پزمکه کې دي جميعا ټول دا ټول مصرف کړی وای ما الفت بین قلوبهم تاب من نوا چول ما بین زړونو دي ما الفت بین قلوبهم تاب من نوا چول ما بین زړونو دي کې په مال او دولت په مصرف به د مين نه وراغله لیکن دا د الله پاک نصرت او تاسره چې دا ټول کوم مؤمنان په تابان د سه په مين او په محبت باندې سره څنګه سو راجموس یو صحابي وای کوم زلالم په یو جنگ کې خپل ترزو می طلب کاوه او به ځان سره واخستله چې ترزو به شهید وي کوم زخمی به وي په نظر نه ښکاریږي مطلب هغه کله لاړم چې ګورم هغه ترزو مطلب څه د زخمی د پروت ته چې پروت ما وبورته وړاندې کړلې ابا جهم صحابي وای په دې وخت زما د تر نزوی نه مخ کې بل صحابي د چغه وبو आवाज کوي چونکه زلکدن کې د وبو ته تند ته سایت تګ ډیر زیاتی نو هغه आवाज د وبو کوي وای ما ته تر زوی ولې هغه صحابي سده لمانه ډیر تګ دغه ته وبو ورول وای ما هغه ته وبو ورول زما د تر زلکدن په حالت کې او زخمی الته می سو ورولې لدنه مخ کې بل صحابي دغه زخمی د پروت هغه د وبو आवाज کوي وای ما دا غرب اتولې سي ما مخ کې هغه ډیر حاجت من دغه ته ورول وای الته می ورولې الته می سلام مې هغه ته وبو ورکوم دینه مخ کې بل کس هغه وبو आवाज کې هغه پریاد کوي وای ما ته غوړې سي مخ کې ورول کله چې هغه ته تو ورسېدم هغه ساور کړي و او کله بیا تر واپس کېدلم دغه درې وړو ساور کړي و دا درې وړ په اخیری سلګي کې په اخیری سلګي کې لیکن په دې وخت کې د څه چل کا وروره خپل ځان په اخیری سلګي کې لیکن خپل ضرورت نه د خپل حاجت او د خپل تند نه د چا تند مقدم مخکې ګڼله دا څنګه د بل ضروري مخکې ګڼل هغه ته ورکړه هغه بل باندې ډیر حاجت لري دا شی ګورمن کې نشته وروره حقیقت ورسېده الله پاک فرمایي لو انفقت کتا مصرف کړي وای ما ټول هغه څه په الارض چې پزمکه کې دي جميعا ټول ما الفت تومن نه واچولې بین قلوبهم په مې د زړونو دوی کې ولكن الله لكن الله پاک الف من واچولا بينهم ما بين دوی کې ولكن الله لكن الله پاک الف من واچولا بينهم ما بين دوی کې انه الله پاک عزيز زورور ده حكيم حكمت والا ده الله زورور ده او حكمت والا ده يا ايها النبي اي پیغمبر صلی الله علیه وسلم حسبك الله کافی ده تعالی الله پاک د کفارو پروا مساته کافی ده تعالی الله پاک ومن اتبعك توستا ملګرتیا کی من المؤمنين د مؤمنانو څخه ومن اتبعك توستا ملګرتیا کی من المؤمنين د مؤمنانو څخه دې آیات نزول لمخ کې رسول پاک علیه السلام ځان سره څوکیداران محافظین ګرځول څه کسان به ورسره او کله چې د آیات مبارک نازل شه پیغمبر اسلام هغه ټول کسان څکل رسخت کړ ستاسو خپل کار کوي بیا رسول پاک علیه السلام جګتا ګرځید ځکه الله پاک ورته فرمایي چې الله تعالی را کافی ده صحیح شو کنه لہذا چا پروا مساته لہذا پیغمبر اسلام د ساتنې ذمہواری چا واخستله الله پاک واخستله دعا وکي یا الله مونږ کان الله پاک مصالحان کوم مين او کوم محبت او کوم اخوت
چې الله به صحابه کرام په مابین کې الله تعالی هغه مینه او اخوت او محبت زموږ په زمانه په مؤمنانو کې راولي، خصوصا الله تعالی په من کې راولي. الله پاک همدردي د ایمان متناسب کی، همدردي د اسلام الله تعالی متناسب کی. دا خودخواهی او دا خود نفسی او خود پسندی او خپل عزت طلبي الله تعالی د سینونو دا وباسي. الله به زموږ عزت د مؤمنانو په عزت کې نصیب کې او زموږ ژوندۍ الله تعالی د مؤمنانو په ژوند کې نصیب کې او دین او د اسلام خدمت ما الله تعالی کما حقه نصیب کې او الله پاکم صحابه کرام او اخلاصونه او مینه محبت کو الله تعالی د هغه ته برخه ته نصیب کې او والدین او ټول حقداران ما الله تعالی وبخي وصلی الله